له ننګرهار، لغمان او شمالي ولایتونو څخه وروسته په پکتیکا ولایت کې هم خلکو د نظام او جمهوریت ملاتړ اعلان کړ. د پکتیا ولایت ټولو میشتو قومونو د یوې سترې ولسي غونډې په ترڅ کې چې د ولایت والي محمد حلیم فدایي، د سولې عالي شورا سلاکار وزیر امان الله زادران، په سلګونو قومي او جهادي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو پکې ګډون درلود. د امنیتي ځواکونو نظام او جمهوریت څخه په کلکه د ملاتړ ترڅنګ د ترهګرو له لوري روانه جګړه د تورمخي پنجاب جګړه وبلله. ویناوالو وویل چې اوس د دې وخت راغلی تر څو د ترهګرو پر وړاندې چې تر شا یې پنجاب او د پاکستان ISI د خپلو زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ په کلکه ودرېږو او د افغانستان په ځانګړې توګه له پکتیا په میړانه په دفاع کوو. دغه راز دوی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه، نظام، جمهوریت او دغه خاوره موږ ته د ناموس په شان ارزښت لري، نو له دې امله ترهګرو او د پردیو مزدور ته به په هیڅ صورت اجازه ورنه کړو چې یو ځل بیا زموږ نظام ړنګ کړي. د دوی په وینا چې موږ به دا خاوره خورو خو هیڅکله به یې پر نورو نه پلورو، پردیپال او ترهګر به ترې ختموو. د غونډې په پای کې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي د خپلو خبرو په لړ کې د پکتیا ټولو ولسونو څخه مننه وکړه چې د تل په څیر نن بیا موږ له خپلو زړورو امنیتي ځواکونو، نظام او جمهوریت څخه په کلکه ملاتړ وکړ. دا نظام ستاسو په رایه، قربانیو، سرښندنو او ستاسې په خوښه ټاکل شوی. پکتیاوالو د تاریخ په اوږدو کې تل د نظامونو په ساتلو کې اساسي رول لوبولی او نن مو یو ځل بیا خپل تاریخ را ژوندی کړی. ښاغلي والي زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه د نظام ستنې دي، نظام د ملت پر سر چت دی. که ستنې ونړېږي نو چت رالویږي او کله چې چت راولویږي نو ټول ملت ترې لاندې کیږي. نو په همدې اساس د نظام بقا او له ترهګرو څخه د ملت ژغورلو لپاره له امنیتي ځواکونو، نظام او جمهوریت څخه د ولسونو ملاتړ مهم دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.